مالک یوم الدین ایاک نعبد ای اللہ پاک مونږ دې تا عبادت کوو. عبادت چاته ویل؟ عبادت دې ته ویل کېږي هغه لویه مرتبه د عاجزي. یو چاته په لویه مرتبه باندې عاجزي کول دې ته څه وایي؟ هغه لویه مرتبه باندې عاجزي هغه څه جبهه په مځکه کې ښودل. یو چاته چې ډېره لویه عاجزي کوي هغه څه سجده وکړه، دا عبادت. خو غیر د الله نه بل چاته څوک کوي دا تاسې راته وایي چې ناروا ده، حرامه ده. نو نن ولې پیران خپل مریدان سجدې ورته کوي؟ ولې زیارتونو ته سجدې کوي؟ چې مولیان وایي دا ناروا ده، وي دا وابیان. دی موحد، دی مسلمان. الله دې موږ او تاسې طالبانو له ګمراهي نه وساتي چې علم نه وي را سره کوي. زتي خو دا زده کړي طالبانو. الله دین د دې دپاره راغلی چې د انسانانو به دومره احترام کوي چې شرعي وي. د هغې نه به ډېر زیات د انسان پرستي نه کوي. دا دین د انسان پرستۍ دین نه ده، دا د اله پرستۍ دین ده. د هندوانو د نصرانیانو دین کم دین وي؟ هندوانو کې مو هغه لیدلي دوی ویډیوګانو کې کله کله سپین ږیري. هلته انسان پرستۍ د اسلام کې به څوک وي؟ الله پرستۍ به وي. مربي و عالم ته به صرف احترام به کوي ورته د شرع په چوکاټ. خو داسې چې ورته راته کېږي په شا ترې نه ځي. ټول اسلام کې حرام و ناروا دي طالبانو. دا اسلام پر انسان پرستۍ به دین کې نه کوي. خبر که پیر دی که استاذ دی طالبانو شرع ته به برابروي. شرع ته چې برابر په دواړو سترګو احترام وکړه په شا ترې وځي دې ته ګوره او سجده ورته کوي. نو دا به نه کوي. لاس دې چې پې باندې مچو کول سره هم ته به مچو کوي او چې انحنا رانیسي. داسې پسې ورټیټ سي سړی داسې مه کوه. دا عبادت. عبادت طالبانو درې قسمه. دا عبادت درې مرتبې لري. عبادت، عبودیت، عبودت. لږ واورئ. عبادت دې ته ویل کېږي چې ته د الله عبادت کوې یا د ثواب دپاره چې الله جنت و ثواب راکړي یا د دې دپاره چې الله مې له جهنم نه وساتي. دې ته عبادت ویل کېږي. عبادت څه معنی؟ مقصد و غرض د څوک دي پکې؟ حصول د جنت، نجات د جهنم نه. دا عبادت ده. دا هغه ادنا مرتبه ده. یو وارې خبر واوري بیا خبر درته کوم. دویمه مرتبه طالبانو د عبودیت. عبودیت بیا دې ته ویل کېږي چې ته دا عبادت کوې د دې په خاطر چې تا ته تشرف حاصل سي، ته الله ته منسوب سي. جنت و دوزخ دې نه وي مقصد. دې تا مقصد دی چې ته په دې عبادت الله ته منسوب سي چې دا خو د الله والا سړی که نه، او تا ته تشرف و مرتبه حاصله سي چې الله والا. طالبانو وایي کله اضافت تشریفي وي که نه، دا د شیخ صاحب ورور ده. که دغسې منسوب یې نه کړي بیا هېڅوک هم هلکه ستړي مسې هم ورکړي. خو چې ورته دی د شیخ صاحب ورور ده بیا د مضاف الیه نه په مضاف کې څوک پیدا سو؟ دا نسبت کې فایده څه شی په ده کې هم لږ شرافت پیدا سو. مضاف الیه کې څوک سته؟ ډېر شریف ده چې دی دې ورته مضاف که په ده کې هم څوک را پیدا سو. بیت الله عمره ډېرې کوټې دي دنیا کې څوک یې پوښتنه ملاکه کوي او چې د دې نسبت چاته سوی نو په بیتي کې هم څوک را پیدا سوی. دویم قسم چې د عبودیت دې ته ویل کېږي چې ته د الله عبادت د دې لپاره کوي چې تا کې تشرف را پیدا سي، الله ته دې نسبت وشي که نه. هغه سړی ویني چې داسې روان هغه هم ډېر د الله والا سړی ده، ډېر د الله والا سړی ده، مجاهد ده، بزرګ ده، عالم ده، الله والا سړی ده که نه. بس ټولو خلکو سترګې ور واړه کړم خبر خو پوهېږئ. دا متوسطه ده. دریمه مرتبه چې د طالبانو عبودت.
عبودت دې ته ویل کېږي چې ته د الله عبادت نه د تشرف او نه د ثواب دپاره کوې، بس ته وایې چې دا عبادت ځکه کوم د الله ذات د دې مقتضي ده چې باید زه څوک وکړم. خپله دا ذات الله دومره لوی ذات ده، د هغې تقاضا ده چې باید مونږ څوک وکړو، عبادت الله عز وجل ده. تاسې به دماغ خبر نه یې پوه شئ. دې ته څه وایي؟ تر ټولو نه لویه مرتبه کومه یوه ده؟ دې ته عبودت وایي. اوس طالبانو روح الماني دلته څه وایي؟ لو قال اصلي لصوابه تعالى مثلا او للتشرف بعبادته فسدت صلاته. کله دې چې مونځ کوو، مونځ کې داسې ویلې 4 رکعاته فرض مونځ کوو د ثواب د الله دپاره یا د دې دپاره چې ما ته تشرف حاصل سي، فسدت صلاته. مانځه کې نیت څنګه کوو؟ نیت کوو د الله دپاره، ثواب خو نه غواړو، مقصد مو څوک نیت الله دپاره، یعنی ذات الله مقتضي د دې عبادت ده چې دې ته مرتبه د چا وي؟ مرتبه د عبودت دې مرتبه کوي. خو طالبانو دا خبره اصل کې امام رازي کړې ده، د تر نقل کړې روح الماني. خو دا چې مونځ پاسېږي طالبانو خو دې نه دا معلومه شوله، یعنی هغه عبادت چې د ثواب دپاره کوي، یو سړی یو عبادت کوي د ثواب دپاره. اوس مونږ چې دا نفل کوو د ثواب دپاره کوو، اکثره طالبانو که نیت مو دا وي چې ذات الله مقتضي ده د عبادت، نو بیا خو دا مونځ بیخي وایي فاسد سودی دي. علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي شافعي رحمه الله وی طالبانو صحیح رایه دا د مونځ نه پاسېږي. خبر پوه شو؟ دا صرف د امام رازي خبر ده نقل کړې. کله کله روح الماني دا عادت لري د چا خبره نقل کړي طالبانو بیا بېرته تګ نه پې کوي، یعنې وایي صحیح ده نه وایي داسې مونځ پاسېږي. خو کله کله طالبانو د هر چا خپل مسلک د کل حزب بما لديه فرحون، دغه خبره طالبانو علما د تزکیې د نفس د تصوف د علماو رایه ده چې هغوی مونځ پاسېږي، تا به ثواب مقصد نه وي. نو اوس طالبانو په دې 3 مرتبو کې کومه مرتبه عبادت ډېر خوندور ده؟ مونږ تاسې به دې نه بعد چې عبادت کوو هر شی الله عبادت چې کوو، نیت به مو څنګه ثواب، عقاب، جهنم نه ځان ساتل، تشرف. یالله پاکه دی تا ذات مقتضي د دې عبادت ته خود به کوم، دا ذات مستحق د دې عبادت او مقتضي د دې عبادت ته زه به کوم. موږ به کم عبادت کوو؟ د عبودت مرتبه او کدا نور هم کول پروا نه کوي، ځکه هغه حدیثو کې سته. ابن کثیر هغه حدیث هم راوړی طالبانو، صحیح خبردار د ثواب دپاره هم جایز ده، اما طالبانو لوړ مرتبه د عبادت کومه یوه ده؟ د عبودت. درنه ویلېږي خو به نه، وعده مو ده چې انشاءالله دې نه به بعد به عبادت د چا دپاره جهاد کوم، د څه دپاره؟ د تشرف، د ثواب. ذات الله مقتضي د دې ده چې د الله دین خپور کړو. دین خپرول په چا راځي؟ جهاد باندې